داسې توان راکړې خالقه چې پرېږدم د ژوند لار داسې توان راکړې زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ نه هیڅکله ستا په درد سوالګر پروت یم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، د قیامت ورځ ډیره اوږده ورځ ده چې په دې اوږده ورځ کې به په خلکو مختلف حالات راځي، او دغه حالات د خلکو او د هغوی د عملونو په توپیر سره جلا جلا ډولونه لري، چې ډیر ځل به یو کس په ډیرو ځایونو ورتیر شي. په ځینې ځایونو کې له هیچا نه هم د هغه د عمل په اړه پوښتنه نه کیږي، بلکې له خپلو عملونو سره به مخامخ کړی شي، پرته له دې چې څوک ورسره پکې خبرې اترې وکړي. لکه چې الله رب العزت په سورة الرحمن کې 9 آیت کې فرمای: فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. الله فرمای پس په دغه ورځ پوښتنه به نشي کیدی له هیڅ انسان او پیرینه د هغه د ګناه په اړه. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. او په بل ځای کې له هغوی نه د عملونو په اړه پوښتنه کیږي، خو دا د ځان پوهونې پوښتنه نه ده، بلکې د جګړې د ګناه د ثابتولو، پر ګناه د اقرار کولو، ذلیل کولو، چوپ کولو او اهانت پوښتنه ده. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة الصافات کې په 40 آیت کې فرمایي: وقفوهم انهم مسئولون. او دوی ودروئ، بېشکه له دوی څخه پوښتنه کیدی شي. دا پوښتنه د ګناه د ثابتولو پوښتنه ده، دا پوښتنه پر ګناه د اقرار پوښتنه ده، دا پوښتنه د ذلیل کولو پوښتنه ده، دا پوښتنه د چوپ کولو پوښتنه ده، دا پوښتنه د اهانت او د سپکاوي پوښتنه ده. همدارنګه الله رب العزت په سورة اعراف کې په 6 آیت کې فرمایي: فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. پس خامخا به موږ له هغه چا نه پوښتنه کوو چې لیږل شوي دي دوی ته، چې هغه پیغمبران دي، او له هغه چا نه به هم خامخا پوښتنه کوو چې پیغمبران ورته لیږل شوي چې امتیان دي. الله رب العزت به د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام نه هم پوښتنه کوي چې تاسو خپل مسئولیت ادا کړی که نه. هغوی به د خپل مسئولیت او د الله رب العزت د دین په رسولو کې پوره ګواهي ورکړي، اقرار به وکړي. نو له دې وروسته به بیا د امت نه پوښتنه کوي چې زما دین، زما کلام، توحید تاسو ته د رسېدلی او تاسو ولې نه دی منلی. همدارنګه د قیامت په ځینې ځایونو کې له مخلوقاتو نه پوښتنه کیږي، نو هغوی به اقرار وکړي او له الله رب العزت څخه خپل هیڅ عمل نشي پټولی. لکه چې الله جل وعلا شانه په خپل کلام کې په سورة نساء کې 42 آیت کې فرمایي: ولا یکتمون الله حدیثا. او دوی له الله تعالی هیڅ خبره نشي پټولی. په دنیا کې دی چې هر څه کړي، نو هلته بیا د الله رب العزت نه هیڅ خبره نشي پټولی. همدارنګه د قیامت د ورځې په ځینې ځایونو کې له کافرانو نه پوښتنه کیږي.
نو هغوی به دروغ ووایي او انکار به وکړي چې موږ کفر نه دی کړی، خو دوی ته په دغه ورځ د دوی انکار کمه ګټه نه رسوي. کله چې دوی د هغه ذات مخې ته ولاړ وي چې هره پټه خبره او ښکاره خبره هغه ته معلومه ده او پټ کارونه یې راښکاره کوي، نو د دوی دروغ او د دوی انکار هیڅ کمه ګټه نه رسوي. لکه چې الله رب العزت په صورت انعام کې 23 او 24 آیتونو کې فرمایي: ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله فرمای بیا به د دوی بله بهانه نه وي مګر دا چې دوی به ووایي قسم پر الله چې زموږ رب دی موږ مشرکان نه وو. ته وګوره دوی څنګه په ځانونو دروغ وایي او هغه څه ترې ورک شول چې دوی به دروغ جوړول. وضل عنهم ما كانوا يفترون. همدارنګه د قیامت د ورځې په ځینې ځایونو کې به په دروغجنو باندې خبرونه ګډ وډ شي، نو پریشانه به شي او به ویریږي او پوښتنې به ورسره ګډې وډې شي. لکه چې الله رب العزت په صورت قصص کې 65 او 66 آیتونو کې فرمایي: ویوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. الله فرمایي او په هغه ورځ چې الله تعالی به دوی ته غږ وکړي چې تاسې پیغمبرانو ته څه ځواب ورکړی و، نو پر دوی به خبرونه پټ پاتې شي په دغه ورځ او له یو بل نه به پوښتنه هم نشي کولی. له دې خلکو نه به دلیل ورک وي او هیڅ به نه پوهیږي چې الله رب العزت ته څه ووایي او په څه استدلال وکړي، او نه به ورسره کم داسې خبر وي چې دوی یې بیان کړي. نو دا مهال بیا د دوی لپاره خلاصی او د تیښتې ځای هم نشته، مسیر د دوی جهنم دی. نو راځئ په دنیا کې داسې اعمال وکړو چې هغه لویه ورځ او سخته ورځ الله رب العزت په موږ او تاسو باندې آسانه او لنډه کړي. ځکه د قیامت ورځ سره له دې چې ډیره سخته ده او ډیره اوږده ده، هغه په مؤمنانو باندې ډیره لنډه او ډیره آسانه ده. هو که د دنیا په محدود او په لنډ ژوند باندې دوکه شوي، د دنیا ژوند ته دې ژوند ویلې ابدي ژوند دې هیر که، نو هلته په هغې سخته ورځ کې به ستا جواب الله رب العزت ته بیا ډیر سخت وي. قیامت کله قائمیږي؟ کله چې اسرافیل علیه السلام په هغه شپیلۍ کې پوکی وکړي. شپیلۍ هغه ښکر دی چې په هغه کې پوکی کیږي او ښکر په اصل کې د اوزې ښکر ته ویل کیږي چې د هغې په سر کې راپورته کیږي. د ابو داود او د مسند احمد حدیث دی. یو اعرابي او صحرایی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه شپیلۍ څه ته وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه ښکر چې پوکی پکې کیږي دې ته شپیلۍ ویل کیږي. او اسرافیل علیه السلام هغه ملائک دی چې په شپیلۍ کې په پوکي کولو مقرر شوی دی او د پوکي لپاره تیار او د الله رب العزت د امر انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د دې خبر راکړی چې په شپیلۍ کې پوکی کوونکی له هغه وخت راهیسې چې الله تعالی پیدا کړی همیشه تیار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بېشکه د شپیلۍ والا نظر له هغه وخت راهیسې چې ورته سپارل شوې ده د دې نظر تیار دی او د عرش لوري ته ګوري، له دې ویرې داسې نه چې امر ورته وشي او د هغه لوري ته نظر نه وي اړولی او سترګې داسې دي لکه دوه پړقېدونکي ستوري. یعنی اسرافیل علیه السلام خپلې سترګې عرش لوري ته اړولی دي او هیڅ خواته یې نه اړوي، داسې نه چې امر ورته وشي او د هغه سترګې بلې خواته وي، نو په نافظولو کې به تاخیر وشي نو سترګې خلاصې دي لکه چې دوه لوی ستوري دي چې پړقېږي. د ترمذي حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زه به څنګه خوشحاله شم او زه به څنګه مزې واخلم چې ښکر والا ښکر په خولې کې نیولی دی.
تنده یې کوس کړی دی او غوږ یې ایښی دی انتظار کوي چې امر ورته وشي نو سمدستي به پوکی وکړي. مسلمانانو ویلې ای د الله پیغمبره موږ به څه وایو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل داسې وایي حسبنا الله و نعم الوکیل توکلنا علی الله ربنا. موږ لره الله تعالی پوره دی او ښه ذمهوار دی. موږ پر الله تعالی ځان سپارلی دی چې زموږ رب دی. او په دې پوه شئ چې په شپېلۍ کې پوکی کول دا حقیقي پوکی دی چې مخلوقات به اوري نو د ویرې او بیهوشي یو لوی حالت به ورته عارض شي او د الله په کلام کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لارښوونو کې ډیر داسې دلایل شته چې په شپېلۍ کې پوکی کول ثابتوي. الله جل وعلا شانه په صورت الزمر کې په 88 آیت کې فرمایي ونفخ فی الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قیام ینظرون. او پوکی به وشي په شپېلۍ کې نو بېهوشه به شي هغه څوک چې په آسمانونو او ځمکو کې دي مګر هغه چې الله رب العزت یې نه بېهوشه کول خوښوي. بیا به پکې دویم ځل پوکی وکړه شي نو ناڅاپه به ټول ولاړ وي یو بل ته به ګوري. همدارنګه الله جل وعلا شانه په صورت نمل کې 87 آیت کې فرمایي ویوم ینفخ فی الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. او هغه ورځ چې پوکی به وکړی شي په شپېلۍ کې نو بېهوشه به شي هغه څوک چې په آسمانونو او ځمکو کې دي مګر هغه چې الله رب العزت یې وغواړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت یاسین کې په 51 آیت کې فرمایي ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. او پوکی به وکړی شي په شپېلۍ کې نو ناڅاپه به دوی له قبرونو نه د خپل رب لورې ته ور روان وي. دا دویمه شپېلۍ ده. همدارنګه د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا به په شپېلۍ کې پوکی وکړی شي نو هیڅ څوک به نه اوري مګر د غوږ کیښودلو لپاره به ورته څټ کږوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لومړی هغه کس چې دغه شپېلۍ به اوري یو سړی به وي چې د خپلو څاروو لپاره به ډنډ یعنی اخیړ تلی کوي نو هغه به مړ شي او ټول خلک به همداسې مړه شي. اوس چې اسرافیل علیه الصلاة وسلام څو ځلې پوکی کوي دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. داسې توان راکړې خالقه چې پرېږدم دې نه هېڅکله چې پرېږدم دې نه هېڅکله ستا په درد سوالګر پروت. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. اسرافیل علیه السلام به په شپېلۍ کې 2 ځله لوی لوی پوکی کوي. لومړنی پوکی هغه د ویرې او د مړه کېدلو پوکی دی او دا هغه پوکی دی چې په دې سره به ټول ژوندي مخلوقات ومري او دا نړۍ به ختمه شي. په دې پوکي سره به انسانان، پیریان، ملائک، حیوانات، مرغان، خزندې او هر شی به ختم شي او یوازې هغه ذات به پاتې شي چې زورور، لوی او وچت دی. دویم پوکی دا پوکی له قبرونو څخه د بیرته راپاڅولو پوکی دی او دا هغه پوکی دی چې په دې سره به مړي بیرته نوي راژوندي شي او له قبرونو څخه به راپاڅي او د الله رب العزت حضور ته به ور رواني. الله جل وعلا شانه په خپل کلام کې دواړه پوکي یاد کړي دي. په صورت الزمر کې 88 آیت کې الله فرمایي ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. او پوکی به وشي په شپېلۍ کې نو بېهوشه به شي هغه څوک چې په آسمانونو او ځمکو کې دي مګر هغه چې الله تعالی یې نه بېهوشه کول خوښوي. بیا به پکې دویم ځل پوکی وکړی شي نو ناڅاپه به ټول ولاړ وي چې یو بل ته به ګوري. له دویمې شپېلۍ سره له قبرونو څخه د خلکو د راپاڅېدلو حال الله رب العزت په خپل کلام کې بیان کړی. په صورت یاسین کې 51 آیت کې فرمایي ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. او پوکی به وکړی شي په شپېلۍ کې نو ناڅاپه به دوی له قبرونو نه د خپل رب لورې ته ور روان وي.
همدارنګه الله رب العزت لومړني پوکي ته راجفه ویلي یعنی لرزونکې او دویم ته رادفه ویلي یعنی ورپسې. په صورت نازعات کې الله فرمایي یوم ترجف الراجفه تتبعها رادفه. په هغه ورځ چې خوځول به وکړي خوځونکی آواز یعنی لومړنی شپیلی، بیا به ورپسې وي وروسته آواز یعنی دویم پوکی. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په بل ځای کې لومړي پوکي ته صیحه یعنی چیغه ویلي او دویم پوکي ته یې نفخ فی الصور یعنی په شپیلۍ کې پوکی ویلي. الله رب العزت په صورت یاسین کې 49 آیت نه تر 51 آیته پورې فرمایي ما ینظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم یخصمون فلا یستطیعون توصیة ولا الى اهلهم یرجعون ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. دوی انتظار نه کوي مګر د دې چې په دوی باندې یوه چیغه راشي چې دوی ونیسي او دوی په جګړه کې اخته وي، نو بیا دوی وس نه لري د وصیت کولو او نه خپلې کورنۍ ته بیرته واپس کیدی شي او په شپیلۍ کې به پوکی وکړی شي، نو ناڅاپه به دوی له خپلو قبرونو څخه را روان وي. پاتې شوه دا مسئله چې د دواړو شپیلیو ترمنځ به څومره موده وي. داسې کوم خاص او صریح نس نشته چې د دوو پوکو ترمنځ د مودې دقیقه اندازه ترې ولګیږي. خو د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په یو حدیث کې راغلی دی چې دې لوري ته اشاره کوي. له ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د دوو شپیلیو ترمنځ 40 دي. خلکو ورته ویل ای ابو هریره 40 ورځې دي؟ هغه ویلې نیشم ویلی. بیا خلکو ورته ویلې 40 میاشتې دي؟ هغه ویلې نیشم ویلی. بیا یې ورته ویلې 40 کاله دي؟ هغه ویلې نیشم ویلی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د دې اندازه بیان نه کړه چې له دغه 40 څخه څه شی مراد دي، ځکه چې هغه د دې اندازه له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نه ده اورېدلې. او بیا ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث پوره که چې بیا به الله رب العزت له آسمان څخه باران وکړي نو مخلوقات به داسې رازرغون شي لکه چې ترکاري په باران سره رازرغونیږي. د حدیث مقصد دا دی چې هر بدن په قبر کې خاورې کیږي مګر هغه اډوکی پاتې وي چې د ملا په آخره برخه کې وي. د بخاري او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان هر غړی به خاورې کیږي او زړیږي به مګر یو هډوکی به پاتې وي چې ځمکی نه خوري او هغه د لکۍ د غوټې هډوکی دی او له همدې څخه به بیرته مخلوق د قیامت په ورځ جوړیږي. پاتې شوه دا خبره چې په کومه ورځ کې به په شپیلۍ کې اسرافیل علیه السلام پوکی کوي. د نسایي، د ابو داود او د ابن ماجې حدیث دی چې د مخلوق د فنا کېدو او بیرته راپاڅېدو لپاره دواړه پوکي به د جمعې په ورځ وي. چې کله آسمانونه راپرېوځي قیامت کیږي دا به هم د جمعې ورځ او کله چې بیرته راژوندي کیږي د الله حضور ته درېږي چې کله اسرافیل علیه السلام په شپیلۍ کې پوکی کوي دا به هم د جمعې ورځ وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ستاسې په ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ورځ ده. په دې ورځ کې آدم علیه السلام پیدا شوی، په دې ورځ کې وفات شوی، په دې ورځ کې به دویم پوکی او لومړنی پوکی وي. او دا یې ویلي چې په دې ورځ په ما باندې ډیر درود وایي ځکه ستاسې درود ما ته راوړل کیږي. صحابه و کرامو ویلي ای د الله رسوله زموږ درود به پر تا څنګه پیش کیږي چې ته زرې زرې شوی؟ هغه ویلي بېشکه الله تعالی پر ځمکه د پیغمبرانو د بدنونو خوړل حرام کړي دي. او د مسلم حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي قیامت نه قائمیږي مګر د جمعې په ورځ. همدارنګه د نسایي او د مسند احمد حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي هیڅ یو حیوان نشته مګر د جمعې په ورځ یې د قیامت قائمېدو ته غوږ ایښی وي او انتظار کوي. نو الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. الله دې په دنیا کې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې هغه سخته ورځ الله رباندې آسانه کړي. نو خویندو او ورونو د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. دا ډیر لنډ ژوند دی. داسې اعمالو ته مخه کړئ چې ستاسو هغه ابدي ژوند الله رب العزت درته ښایسته کړي چې هلته نه مرګ شته، هلته نه غم شته، هلته نه درد شته او نه خفګان شته. دا به ډیره لویه ناپوهي وي
چې د ابدي ژوند لپاره د تلپاتې ژوند لپاره موږ په لنډ ژوند باندې دوکه شو او هغه ابدي ژوند تباه کړو. نه داسې مه کوئ. خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او لارښوونو په رڼا کې تیر کړئ. حق ته غاړه کیږدئ. د حق نه مخ مه اړوئ چې الله رب العزت مو هغه دنیا ښایسته کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. چې پرېږدم دې نه هېڅکله ستا په درد سوالګر پروت یم، درنه ځم دې نه هېڅکله، درنه ځم دې نه هېڅکله. داسې توان راکړې خالقه چې پرېږدم دې نه هېڅکله، چې پرېږدم دې نه هېڅکله. ستا په درد سوالګر پروت یم، درنه ځم دې نه هېڅکله، درنه ځم دې